السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نوې ویډیو کې زه تاسو ته راغلی یم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپلو عکسونو نه ډېرې ښایسته ویډیوګانې جوړه کړئ. په هغې کې تاسو ډېر ښایسته پیچر ډېر ښایسته افیکټس ولګوئ د فلمونو په شان دي. کوم میجیک والا افیکټس چې دي هغه شانتي افیکټس پکې تاسو ولګوئ او خپلو د عکسونو نه بالکل جادوګري ویډیوز چې دي هغه رخ کړئ. نو قدرمنو دغه ویډیو طریقه درته راښایم په نوې ویډیو کې. دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې وډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ. دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو دې لپاره په قدرمنو دغه اپلیکیشن تاسو ډسکرپشن یا کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. سمپل کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې کولاف کوئ. نو اوله کې به سمپل دا ستاسو نه یو پرمیشن غواړي، سمپل پرمیشن به دې ته الاف کړئ. و دلته کې تاسو وګورئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې میک ویډیو او مای ګیلري آپشن تاسو ته ښکاري. ټیک ده، په میک ویډیو باندې به کلیک وکړئ نو دا اتوماتیکلی ستاسو کومه موبایل ګیلري چې دا ګیلري تاسو سره راغله. اوس دلته کې به تاسو هغه عکس راواخلئ کم باندې چې تاسو دغه ایډیټینګ کول غواړئ. ان کیس دا یو عکس شوټینګ د دا ما راواغستلو، دا به تاسو ریسایز کړئ، دا به د دې ځای نه تاسو کراپ کړئ. اوس دلته کې که تاسو وګورئ مختلف فریمونه یې هم راکړي دي تاسو له. کم یو فریم تاسو لګول غواړئ نو هغه تاسو دغه عکس ته لګولی شئ. ټیک ته دا وګورئ ډېر ښایسته فریمونه چې دي هغه دلته کې تاسو ته میلاو دي. اوس که تاسو ان کیس پریم وغیره ورته نه لګول غواړئ نو دغه عکس پر راواخلئ او ورپسې آپشن چې کوم دی تاسو سره فل آپشن دی. ټیک ده، دغه فلټر آپشن له به تاسو راشئ. دا وګورئ اول تاسو تصویر خپل موبایل ګیلري نه سلیکټ کو. ورپسې که تاسو وګورئ فلټر ته دلته کې دا وګورئ ایکسپلوژن یو آپشن تاسو ته ښکاري. ټیک ده، په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دا تاسو د دې ځای نه ریسایز کولی هم شئ. دا وګورئ لکه څنګه چې په فلمونو کې تاسو ګورئ هغه د ماکا وغیره چې کېږي دغه شانتې افیکټ تاسو خپله ویډیو کې هم دغسې لګولی شئ. که راشئ میوزیک له نو دې کې تاسو خپل موبایل نه ګیلرۍ نه یو میوزیک راواخلئ، هغه هم تاسو خپل دغه هر څه باندې لګولی شئ. دغه شانتې ایډیټ فوټو یو آپشن تاسو ته ښکاري دلته کې. ټیک ده، دا وګورئ تاسو مختلف طریقې دي. دغه شانتې تاسو خپل تصویر چې کوم دی هغه ایډیټ کولی شئ. دا وګورئ ډېر ښایسته فلټر چې دي هغه تاسو ته دلته کې میلاویږي. دا وګورئ ډېر فینسي او ډېر ښکلي فلټر دي. دا وګورئ د نه علاوه که تاسو خپل عکس وي په هغې کې تاسو ټیټو لګول غواړئ یا نور څه لګول غواړئ نو هغه ټوټل دلته کې تاسو ته میلاویږي. نو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. قدرمنو امید لرم چې خوښ شوی به مي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.